د هغې نه بل سوال دا دی یو زنانه وایي چې زما نکاح چې کله تړلی کېده نو په هغې کې زما ولي چې دی هغه زما ماما و او زما پلار کېنولی ولته چې ته کېنو زما د لور په نکاح کې اوس په شک کې یمه نو څه وکړو الجواب بالله توفیق هغه دا دی چې د نکاح د صحیح کېدو لپاره شرطونه دي او هغه د الله په توفیق سره الحمدلله ما بیان کړي نکاح مسائل به کې ما تفصیلا دا خبرې کړي یو شرط د نکاح دپاره هغه دا دی چې په دې کې به د زنانه ولی ناسي یا به د دې ولی وکیل ناسي او د هلک دپاره ولی لازم نه دی د جنۍ دپاره لازم دی او د جنۍ نکاح نه کېږي بغیر د ولی نه په سنن ابي داود کې امام ترمذي امام ابن ماجه او د ټولو دا روایت راوړی دی رسول صلی الله علیه نکاح الا بولی نکاح نه کېږي د ښځې مګر د ولی په موجودګۍ کې دغه شان په بل روایت کې راځي امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذي راوړی رسول صلی الله علیه هر هغه زنانه نکحت بغیر اذن ولیها چې نکاح وکړه بغیر د ولی د اجازت نه فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل درې پیرې رسول صلی الله علیه خبره کړې او کم خلک چې دا خبره کوي چې په مذهب کې سره دغه شرط نه دی راغلی د ولی د فقه په کتابونو کې احناف د فقه په کتابونو کې هغوی کولی شي نو په دې کې زموږ دا ډېر پښتانه بیا د فقه هم نه مني خپله فقه مني نه مني وایي دا څنګه کېدی چې ښځه به بغیر د ولی نه نکاح کوي ګوره سبحان الله چې غیرت او پښتو کې راغی نو فقه یې پرېښود خو د رسول صلی الله دپاره نشي پرېښودی ته وایې حدیثونو کې دا مسله به یې نه مني خو چې کله د دې ذهن یې نه مني نو بیا پسې هغه فقه هم پرېښوده او دا فطرت دی او دا صحیح خبره د صحیح عقل د صحیح دین موافقي خو صحیح عقل نو رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی دا خو مټیستوب دی چې اجازت دې ورکړی شي جنۍ خپله مرضي ده په کوم ځای کې ته د ولي پرېږه او بیا فساد ته ګوره څومره جاخه جوړېږي اوس چې موږ دا وایو چې ولی لازم دی دا قصې پکې کېږي پلاني ځای کې جنۍ وتښتېده او پلاني ځای کې هلک وتښتوله او چې دا دې بلکل ختم کې نو بیا پکې پاتې څه شو نو ولی شرط دی د زنانه په نکاح کې او ولی څوک دی د جنۍ پلار بیا د هغه پلار او داسې بره ځه چې په دوی کې بره څوکي پلاري یا د هغه پلاري یا د هغه پلاري نو دغه به اول کښېني دا ټول اولنۍ مرحله دویم د دې ښځې زوی کوي او بیا د هغه زوی بیا د هغه زوی د سلسله به یې ښکته ځي که دغه کې څوک نه وي نو بیا یې ورور کوم چې د مور او پلاره طرف نه دی خپل ورور او که هغه نه وي نو بیا هغه ورور چې هغه د پلار د طرف نه دی دا ولی دی او که دا دواړه نه وي نو بیا د دې دواړو زامن یعنې رویرونه د هغه ورور چې هغه د مور پلار طرف نه دی او د هغه ورور چې هغه د کوم طرف نه د پلار طرف نه که دغه هم نه نو بیا د پلار ترونه یا د پلار طرف نه چې کوم ترونه وي دا دوه پکې بیا کېني او داسې به دغه سلسله باندې ځه او که هېڅوک نه وي نو بیا دغه وخت باچا خلیفه قاضي هغه د دې زنانه څه شو هغه ولی شو دا مې د فایدې لپاره ته ذکر کړ نو دې زنانه چې کوم سوال کړی د هغه دا دی چې زما پلار زما ماما کېنولی و نو دا نکاح صحیح ده ولې ځکه چې د ولی وکیل کېنولی دی نو دا وکیل ماما نه که پردی سړی وي نو نکاح څه ده صحیح ده ولی خو شتي ولی اجازت هم شتي خو ولی وي مثال کې زه لرې یم پلاني ته پکې کښېنه زما د طرف نه نو دا نکاح چې دا جایز ده او د خور ته موږ وایو چې دا وسوسې او دا شکونه پرېږده او نکاح تازه کولو ته یا به دویم پیر تړلو ته ضرورت نشتی والله اعلم